السلام علیکم LCM موږ په روزمره ژوند کې څنګه په کار راوستلی شو لکه څنګه چې موږ په جمع ضرب او تقسیم زده کړی دی او په روزمره ژوند کې په کار راولو په بازار کې په دکان کې ملګرو سره خپل حساب کتاب پې کوو دغه شان موږ LCM هم زده کړی دی خو د LCM په استعمال موږ نه پوهېږو چې په روزمره ژوند کې څنګه په کار راولو نو راځئ په دې ویډیو کې د LCM استعمال زده کوو چې په روزمره ژوند کې به LCM څنګه په کار راولو د مثال په تور باندې موږ سره یو درې ملګري دي احمد اسلم او خان او دا د کرکټ یو ګراوند دی دا درې واړه ملګري د کرکټ د ګراوند ته راځي خو احمد هر دویم ورځ پس د ګراوند ته راځي او اسلم هر درېیم ورځ پس د ګراوند ته راځي او خان هر اتم ورځ پس د ګراوند ته راځي نو داسې به اوس کومه یو ورځ وي چې دا درې واړه ملګري په دې ګراوند کې یو ځای کېږي نو دې دپاره موږ LCM استعمالوو د 2 3 او د 8 به موږ LCM واخلو 2 3 او د 8 به LCM واخلو LCM موږ په درې طریقو کولی شو by making multiple by prime factorization او division method باندې نو موږ په division method باندې LCM کوو د LCM موږ څه چې راشي 24 راشي نو پورا 24 ورځې پس به دا درې واړه ملګري په دې ګراوند کې یو ځای کېږي یا یو بل مثال اخلو یو دکاندار دی هغه نوی دکان کولاو کو او وایي چې یاره هر څلورم ګاګ ته به زه یو چاکلیټ فری ورکوم او هر شپږم ګاګ ته به یو بسکټ فری ورکوم داسې به کوم یو خوش قسمته ګاګ وي چې هغه ته به چاکلیټ او بسکټ دواړه میلاویږي نو موږ به څه کار کوو د 4 او 6 به LCM واخلو دې موږ سره LCM سره راځي 12 راځي نو 16 به ګاګ به داسې چې هغه ته به چاکلیټ او بسکټ دواړه میلاو شي څنګه به ورته میلاو شي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 او 12 دا 12 ګاګه دي هر څلورم ګاګ ته به څه میلاویږي چاکلیټ میلاویږي او هر شپږم ګاګ ته بسکټ میلاویږي او بیا هر څلورم ګاګ ته به څه میلاویږي چاکلیټ او هر شپږم ګاګ ته به څه میلاویږي بسکټ میلاویږي او هر څلورم ګاګ ته به څه میلاویږي چاکلیټ میلاویږي نو 12م ګاګ به داسې چې هغه به چاکلیټ او بسکټ دواړه واخلي خو دا د LCM په روزمره ژوند کې د استعمال یو مثال و په راتلونکي ویډیو کې به د HCF د هغې استعمال به زده کوو تھینک یو